هغه څه چې ژوند کې مو خنډ ګرځي وړاندې تګ ته مو نه پرېږدي او تل ترې ویره لرو د پرېکړې نیول دي. لامل دا دی چې موږ ته تل پام کوه کېدای شي ناسمه پرېکړه وکړې ویل شوي. همدغې ناسمې کلمې زموږ پر مغزونو بد اغېزه کړې او له دې مو ویروي چې ملګري، کورنۍ، مقام، مینه، پیسې، سوداګري او هر څه به له لاسه ورکړئ. خو اصلي خبره دا ده چې ناسمې پرېکړې انسان ته د زده کړو موقع برابروي او پوخوالي ته یې رسوي. نو که تاسې له پورتني وضعیت څخه کړېږئ، اندېښنه مه کوئ، هیڅ به هم له لاسه ورنه کړئ. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، که غواړئ نړۍ بدله کړئ، فکر به مو بدل کړئ. فکر وکړئ تاسې د ژوند په داسې یو حالت کې یاست چې باید پرېکړه وکړئ او لکه د ټولنې د نورو وګړو په څیر درته ویل شوي دي چې ګوره پام کوه، ژوند بیرته نه راګرځي، چې تېروتنه ونه کړې، حیران یې چې دغه کار او که نه هغه بل کار وکړې. که دغه لومړی لاره غوره کړئ څه به پېښ شي؟ که پایله یې له پلان سره سمه نه وي، که دغه او داسې نورې جملې مو ویره زیاتوي، نو دوه حالته موجود دي. که ډېره اندېښنه کوئ، ځان درته ملامت ښکاري او داسې انګیرئ چې کاش دغه کار مې نه وای کړی، نو تاسې د تاوان په حالت کې قرار لرئ. بل هغه د ګټې حالت دی. که داسې فکر وکړئ چې تاسې له دوه غوره او یو الف و ب سره مخ یاست، که داسې وانګیرئ چې دواړه سم دي او که هر یو غوره کړم، نو پر لارو د زده کړو تجربو لپاره فرصتونه دي. که څه هم پایله هر څه وي، تاسې ګټونکي یاست. دا ټول زموږ په لیدلوري پورې اړه لري. په لومړي حالت کې د دندې د بدلون موقع برابره شي، نو ذهن ته به مو دا ډول فکرونه راځي، که مې اوسنۍ دنده پرېږدم او نوې دندې ته لاړ شم، مسؤلیتونه به مې زیات وي. ښه، که مې له هغې دندې وباسي څه به کوم؟ منم چې ښه دنده ده، خو که هر څه زما په خوښه نه وي بیا؟ خو بل لور ته د ګټې د حالت له مخې زموږ ذهن په دې ډول فکر کوي چې دغه نوې دنده زما لپاره یو فرصت دی، نوې څه به زده کړم، هر څه چې پیښیږي کولی شم کنټرول یې کړم. که څه هم دندې په ستونزو سره پیدا کیږي، خو که مې له لاسه ورکړه، باوري یم چې بله پیدا کولی شم. غوره بیلګه یې ارواپو الیکس دی. پلار یې وکیل و، د پلار په مشوره یې د حقوقو پوهنځی پیل کړ. با استعداده محصل و، خو تر 2 کاله زده کړو وروسته پوه شو چې تر وکالته د ارواپوهنې پوهنځي ورته ښه دی، ځکه چې په دې سره کولی شي خلکو ته خدمت وکړي. تر پرېکړې وروسته یې خبره له پلار سره شریکه کړه. خو هغه په دغه پوهنځي کې له داخلي سره مخالفت وکړ او د پیسو د نه ورکولو پرېکړه یې وکړه. که څه هم د الیکس لپاره ګرانه وه، خو هغه د دغه فیس د پوره کولو لپاره 2 کاله په یو ساختماني شرکت کې کار وکړ. هلته یې د یو ملګري په مرسته د خپل ژوند ملګري وموند او واده یې وکړ. نوموړي تر 2 کاله کار وروسته خپل زده کړې پیل او د یو سکالرشپ په مرسته یې تر ډاکټورا پورې زده کړې وکړې. کله چې زه خپلو زده کوونکو ته د ګټې موډل تشریح کوم، دوی د حقیقت له نړۍ لرې بولي. خو لکه مخکې چې اشاره ورته وشوه، موږ ته ویل شوي دي چې منفي فکرونه حقیقت او مثبت هغه یې بیا له حقیقي نړۍ لرې دي. موږ د ګټې موډل پایلو ته له منفي زاویو فکر کوو. د دندې له لاسه ورکول د ژوند د پای ته رسیدو په معنا بولو. موږ په ټولیز ډول داسې رالوی شوي یو چې فرصت یعنی پیسې، مقام، منزلت او کامیابی. خو زه غواړم تاسې کامیابۍ ته له یو بلې زاویې وګورئ. د پرېکړې تر نیولو مخکې او وروسته به لاندې ټکي له تاسې سره مرسته وکړي چې ویره به مو ختمه او هدف ته په اسانه ورسیږئ. لومړی له پرېکړې مخکې خوندیتوب د ډېرو شیانو د لرلو په معنا نه، بلکې د شیانو د اداره کولو په معنا دی. نو که تاوان لرئ چې د دریغه کلمې ځواب به زه یې کولی شم سره ورکړئ، نو ویره به مو ختمه او د ګټې له موډل به مو ښه استفاده کړې وي. دویم، د ګټې په موډل غور وکړئ. نړۍ د نوو کارونو تجربو د زده کولو لپاره یو فرصت دی. ما ته د هرې پرېکړې پایله قبوله ده او په تاوان کې نه یم. په دې ویډیو کې او یا له دې او دې ته ورته ازموینو ګټه واخلئ او ذهن ته مو د هغو فکرونو د ننوتلو اجازه ورکړئ چې تاسې ته یو څه درکولی شي. دریم، کورنۍ دنده مو وکړئ. د پرېکړو د نیولو پر مهال له مسلکي کسانو سره مشوره وکړئ. ځینې به ستا د فکر مخالف وي، خو ډیری نور به مو وهڅوي. د اغېزناکو او مسلکي کسانو په غوروالي کې پام وکړئ. هغوی چې وړاندې تګ ته مو هڅوي سم، او هغوی چې هره شونې لار به مو پر مخ تړي او منفي نظر درکوي، ستاسې په ګټه نه دي. هر هغه څوک چې تاسې د مشورې کولو پر مهال سپکوي، منفي لیدلوری لري او د وړاندې تګ مخه مو ډب کوي، له خبرو کولو یې ډډه وکړئ.
د بیلګې په توګه که د مشورې پر مهال چا درته وویل چې دغه کار به مو راتلونکي وګواښي مه یې کوه، خو بله هغه بیا درته وایي چې ته یې کولی شې او وړتیا یې لري، نو دا څرګنده ده چې تاسو د چا خبرو ته غوږ دی او عمل کوئ یې. څلورم، لومړیتوبونه وټاکئ. موږ له ماشومتوبه هغه څه کوو چې نور یې راته وایي. اصلي خبر دا ده له ځانه وپوښتو چې څه غواړو. کیدای شي له ډېرو سره اوس مهال د دې پوښتنې ځواب نه وي، خو دا باید معلوم شي چې کومه هغه مناسبه لاره هدف ته د رسیدو لپاره شته. پنځم، جدي ژوند منیسئ. ځینې خلک ژوند او بیا پریکړې ډېرې جدي نیسي. باور وکړئ هیڅ هم دغومره مهم نه دي. که مو د پریکړې له کبله یو څه مالي تاوان وکړ مه خفه کیږئ. د پیسو له لاسه تلل به زده کړئ. که مو واده وکړ مه خفه کیږئ، دا به زده کړئ چې ګډ ژوند څنګه وکړئ. که مو د ژوند ملګری یا ملګری له لاسه ورکړ دا به مو زده کړئ چې یوازې ژوند یعنې څه. له پریکړې وروسته منفي فکر مه کوئ. موږ راتلونکي کنټرولولی نه سو، نو تر پریکړې وروسته مو ذهن له بېلابېلو منفي فکرونو لرې وساتئ او د هغه څه په اړه اندېښنه مه کوئ چې غیر ارادي وي. شپږم، تر پریکړې وروسته مسؤلیت ومنئ. دا به لږ ستونزمنه وي. ډیری وخت موږ د پریکړو د پایلو ملامتیا پر نورو وراچوو. که زه وایم چې د ونډو په مارکیټ کې زما د تاوان لامل دلایل یا بروکر دی چې ماته د یوې داسې کمپنۍ ونډې راوښودې چې بیې یې ښکته راغلې، نو منطقي به نه وي ځکه پریکړه زما وه او هیچا زور راباندې نه و کړی. دې تاوان د زده کړو یو فرصت راکړ چې د ونډو د مارکیټ په اړه څېړنه وکړم او هر وخت د دلال پر خبرو باور ونه کړم. همدغه مسؤلیت منل پر ځان د غصې د کمېدو لامل ګرځي. اووم، خوندي نه بلکې صحیح وکړه. که مو پایلې له پریکړې سره سمې نه وې په یوه بله لاره هڅه وکړئ. موږ ډیری وخت په ښې پریکړې پسې ګرځو، خو که یوه لاره بریالۍ نه وي سل نورې لارې شته دي چې تاسې بریا ته رسوي. موږ د پریکړو پر مهال که د خلکو له غبرګونونو سره مخ کیږو، د بیلګې په توګه څنګه کیدای شي چې ته د غاښونو طب پرېږدې او معالجوي طب دې پیل کړې. کلونه د ضایع وخت او پیسې دې ولګولې، خو که تاسې له داسې غبرګونونو سره مخ کیږئ ورته ووایئ چې زما تیر وخت ضایع نه بلکې د زده کړو یوه موقع ده او اوس وخت راغلی چې بدلون وکړم. ډیری کسان به په هغه څه کې بند پاتې یاست چې زده کړې مو پکې کړې او پیسې مو لګولې دي او اوس چې په بله لار ځئ شرم درته ښکاري. سټیوارټ ایمري په خپل کتاب حقیقت کې د لارې د بدلون په اړه یو ماډل ویستلی چې انساني پریکړې په طبیعي ډول له غوښتنو سره سمې پایلې نه لري. خو مهمه دا ده چې دا پریکړې په کوم ډول سمې او هدف ته د رسیدو لپاره باید له هرې شونې لارې کار واخیستل شي. ډیری داسې نښې او فاکټورونه شته چې له مخې یې په دې پوهیږو چې اوس د پریکړې د بدلیدو وخت راغلی او تګلاره باید بدله شي. دوه تر هغو مهمې بیا ناخوښي او شک دي. خلک یې منفي بولي، خو زه وایم چې ځینې وخت ناخوښي والی او شک ګټور وي. انسان ته دا ور پر زړه کوي چې موخې ته د ورتللو لاره یې بدله کړي او باید چې له سره فکر پرې وشي. د بیلګې په توګه که په فزیکي ډول د وجود کومه برخه درد وکړي او غم یې ونه خوړل شي نو شاید انسان ترې مړ شي. همدارنګه که په رواني توګه ستونزه موجوده وي نو تاسو دا درک کوئ چې په هغه لاره چې روان یاست بدلون ته اړتیا لري. نو د دې لپاره چې پوه شئ موخې ته د رسیدو لپاره په مستقیمه لاره روان یاست او که نه لاره مو بدلون ته اړتیا لري. کتابونه ولولئ او په سیمینارونو، ورکشاپونو او د اغېزناکو خلکو په غونډو کې ګډون وکړئ. د ګټورې پریکړې پروسه لومړی د ګټې په ماډل غور وکوئ. دویم، کورنۍ دنده ترلاسه کړئ. دریم، لومړیتوبونه وټاکئ. څلورم، له ډېره جدیته ځان وساتئ او پنځم، پر ځان باور وکړئ. تر پریکړې وروسته بیا لومړی منفي فکر مه کوئ. دویم، تر پریکړې وروسته مسؤلیت ومنئ. دریم، د کروالي هڅه وکړئ. که ګمان کوئ پورتنۍ خبرې هسې بې معنا دي نو لاندې پروسه د یوې بې ګټې پریکړې پر مهال ترسره کړئ. تر پریکړې مخکې د نو وین ماډل له مخې فکر وکړئ. د راتلونکي په اړه اندېښنه و. دریم، نورو ته غوږ نیول او پر ځان باور نه لرل. څلورم، د پریکړې پر مهال دوه زړیتوب او ویره. تر پریکړې وروسته که پایلې له پریکړې سره سمې نه وي نور ملامتول. د پایلو په اړه اندېښنه. که د پریکړې پایله له پلان سره سمه نه وي د دې اندېښنه کول چې دریغه بله لاره مې غوره کړې وای. که پریکړه ناسمه وي د صحیح کېدو لپاره یې هڅه نه کول. توپیر نه لري چې د پریکړې پایله هر څه وي. د زده کړو لپاره یوه موقع ده. د برېښنا مخترع توماس اډیسن زر ځله هڅه وکړه چې ترې پوښتنه وکړه چې 999 ځله ناکام شوې څه احساس لري؟ ځواب یې ورکړ چې هغه 999 لارې مې وپېژندې چې برېښنا نه پرې کشف کېده.
که تېروتنه ونه کړو څنګه به یې زده کړو. کیدای شي چې پورتنۍ پروسه په عملي ډول یو څه ګرانه وي، خو زه په دې اند یم چې تاسو یوازې کار پیل کړئ. د انسان په فکر کې هر څه په بشپړه توګه موجود نه وي. د پرېکړې پر مهال په نوو لارو غور وکړئ. په دې اړه به له تاسو سره لاندې ازموینه مرسته وکړي. ازموینه د ګټې د موډل په کارولو سره د هرې پرېکړې ټول مثبت اړخونه که څه هم پایله به هغه ډول چې تاسو یې تصور کوئ نه وي، هڅه وکړئ چې توپیر نه کوي جمله مو تل په یاد وي. که په دې فکر کې یاست چې کوم هوټل کې ډوډۍ وخورئ، دندې ته کوم رنګ دریشي واغوندئ، کوم فلم وګورئ، داسې وانګیرئ چې توپیر نه کوي. هر یو چې وي نوې تجربه ده. هڅه وکړئ چې فرق نه کوي او زه کولای شم جملې د خپل خونې پر دیوال راوځړوي. لومړی پر کوچنیو پریکړو کې وازموئ، وروسته په مهمو او لوی پریکړو کې عملي کړئ. که څه هم ستا له خوښۍ سره سم نه ترسره کیږي، نو څه قیامت خو نه دی. ځان له غمه مه مړ کوه. له پریکړې وروسته چې هر څه پیښیږي د یوې نوې تجربې په سترګه ورته وګوره.